بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه ملګری تاسو ته پته دو چې نن د مداخله کاغه مشر دی کاغه کمیټي دو نن رغلی پېښور ته د منیسټر دی په دفتر کې د امیر موجود دي د می سره د مداخل کوم مشرون کمیټي داسې د سیدګۍ ها کمیټي یا مشرون د ډاکټر صاحب په نگرانی کې رغلی امیر زله په فیصله دا ها وکړه چې د می د میډیا سره چې کومه مسلې ته اړلې دي پاک ټول نه یو ضروری دا غواړي چې آر یو کاس روشي ډیر به ذات تنقید وکړو د داسې خبرې وکړو چې هغه د مشر او یا د کمیټي چې کی مورال وي کی موصله وي هغه متکو نو نن کوم په د ډاکټر صاحب په نگرانی کې دا فیصله وکړه چې کیما کمیټي رغلی دو د سیدګۍ او د مداخله او یا کی مشرون رغلی دي چې دا مشورت خان د نن د ورځې نه کاغه د سوشل میډیا د واتس اپ ګروپونه دي کاغه فیسبوک تای کاغه ټیک ټاک تای د مداخله په د باندې بغړې چې شولا چې دا غو د مداخله د سیدګۍ چې کیما کوارډینیټر یا ترجمان وي د نن د ورځې نه مشورت خان دی او مشورت خان او صرف دا دای نه دی چې صرف دای ګوشای دی د سره پیرا کوم رسته شامل دی او دای چې آر یو پوسټ چلوي دای د کوم سره مشوره وکړو د ډاکټر صاحب سره مشوره وکړو د سیدګۍ او د مداخله د مشرون او د کمیټې سره مشوره وکړو د خبر او د مخته چلوي دا کلمونه د خاطر شورا ته شکل رحیم زه د ټول کوم شکریا ادا کوم د سیدګۍ مداخله بیا خاص کر د ډاکټر صاحب ولالم نو مقصد ان شاء الله تعالی میجو میډیا دا چلوي سوشل میډیا چې د کوم د پایدې د پراوي چلوي خپل ځونو د پراوي ان شاء الله نه چلوي نو مخالفت چې کوم دی دا حکومت کې مکمل ختم شي هیڅ مخالفت نشته د مو سره چې کوم لګري دي تقریبا شنرا د سوشل میډیا 50 کا سندو ودا کې چې کومه دو اسد ہے پدې کې حمید ہے پدې کې مطلب اسلم ده پدې کې غاده چې نمجي سمي ولاد ہے او پدې کې مسرا اجمن صفات خان ده او پدې کې مسرا امیر اعظم خان ده که خدای خوښه ودا د مسرا لاس کا سن په مقادي او د مسرا د 50 کا سنو نومینه لیکلي دي د 50 کا سنو ان شاء الله تعالی په زیر وخت کې موږ سوشل میډیا چلوي موږ کوشش کوي چې ناراضي کړو نو چې کې موږ ته صحیح ثبوت ملاوي صحیح راپورټ ملاوي موږ کمیټي ته ورکوي کمیټي وخت کاسته ورتي یغه نو چې کومه دو پښتنه کو مننه مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم. نن لکه ملګری تاسو د سوشل میډیا په ذریعہ باندې د تاسو وینئ چې غلي پېښور ته د مداخله او د سیدګۍ کمیټي او د غو مشرون نن د منیسټر صاحب سره جرګه وشوله په هغه کې ډي جی پی ډي مه د منیسټر صاحب ډیره شکریا ادا کوي چې هغه موقعه د لارو غشته د ټیم د ریلیف سیکریټري واه د لارو غشته دغه سره تفصیلا خبره وشولې چې ټول نه غټ اول مسله زده وي چې کیمه د میز د آینده د میسجي خبره دغه وشوله نو هغه چې د کیمه سمري میشته وشوله چې می سمري کړی ان شاء الله په آینده چې کیمه د دریم ورځ دو په دا کومې دا شاملوي کا دریم په ورځ باندې نه وشي بیا بل چې کیمه جماعت په دا کې میز دا په کیبینټ کې دا سمري وته چولې دو ان شاء الله امید دی چې د دریم میسجي د غرضین کې جمعه پیرا یا په دریم په ورځ باندې دا پیسې وشي او دویم چې کیم د میز د 1250 هغه سره نه کوم ریفیکیشن و هغه ها د لا پابند تفصیلا خبره وشوله چې هغه څنګه روشي ډاکټر صاحب بار په یو شی باندې زیر ورکو چې هغه نه چې د کیم مخ نه بند شوی دی هغه میسجینه ټوټلی دی ته ملوي نو ان شاء الله هغه امید دی چې صرف هغه ویریفیکیشن ورسېدل پی ډي ایم ته هغه ان شاء الله په ټیم باندې هغه جاری کیږي او درېمه فیصله د مشورین د پېښور کې ودا پریکړه وکړه چې د کمیټې نومینه باقاعده په یو کاغذ باندې ورکړل چې میز د کمیټې مشرون او کمیټي او دا د میز د کوم د مداخله او د سیدګۍ مشترکه دغه نو دای دا میز مشرون ټول دا فیصله وکړه ډاکټر صاحب په نگرانی کې چې کدا سینره کسوندي چې هغه د کوم د په نمائندګي باندې وشي نو هغه ته میز دا وی چې هغه لشکې د دښینه راډاو کې ځکه د دښینه مسایل جوړیږي د میزه مسلې په دښې باندې حل کیږي نه نو ان شاء الله کوم ته یو امید ورکو خوشخبری ورکو چې ان شاء الله په دانش دی ورځې کې تاسو ته د میسج د دوی د درې میسج خبره وشي او درېمه پوتش ولا د کیم چې کیم د به مسله دو د می سره د علي شخان دی وهاب د موجود دي چې اوی چې د به څنګه مسله حل شوی دو کوم مشرونه ډاکټر صاحب بار د یو زیر بیا په وکړي چې د به نه راه مسله حل شي د بجلی چې کیمه مسله دو هغه ته ویل چې هغه چې میسته حل شي چې د سکول کې یو په کالج کې یو څنګه هدو هغه ته ویل چې د میسته به د مسله حل شي او چې کیمه د ټنټه او د گرین یا د پردې خبره چې کیمه دو هغه ارته شي شوی دي او صرف د مر دي چې یو طریقه کار وي د دا ویل چې ټندر چې کیند په دغه څور ځکه ټندر ولګي هغه نه بعد او ټیکا درون چې کیند هغه ټیکای وخلی په دنه دې ورځ کو ان شاء الله امید دی چې هغه د ټینټ او د گرین مسله چې کیمه دو دغه حل شي نو دایو خبره زده کو چې د کیم د لمی سره مشرون رغلی دي د توست پورا چې کیمه د قرباني وکړه دا ګوره په خپل پیسې باندې رغلی دي چې ایواري په دې کرینه د ورکړي وګا د شپه کړی د
هوټلونه کې مړۍ خوري خرچې کو د یو دینه بیا پړ ته تاغ دینه دلار تاک نه د کوم د طرف نه د ته موضوع ملوي نه ترخه ملوي صرف هر سړی دای وا جذباتو چې زه د خپل کوم خدمت وکړم نو زه خپل کوم ته د پیغامر کوي چې تاسو دغه شکریا ادا کوئ نه دا چې تاسو په دا باندې یو داسې الټا تنقید کوي چې هغه د افعال د متولي ذریعہ ګرځي مننه مهرباني